د ښځې خاونده یوه تله شته دی چې هغې کې به طول شروع شي وی به چې وتله یې ورله د خپلې بیبي سره یې ښه سلوک څومره و دا وله تلې ته مخامخ کوي څه دی خیال دی بابا چې دا د اول وتلي ډېر شي حاجیان به پکې پورې پراته وي ښه ډېر شي تبلیغیان به پکې پورې پراته وي ښه او ډېر شي به پکې مولیان پراته وي ښه ګرانه ده چې په دې طول پوره وخیجو چې وتلی وله د بیبي سره ښه سلوک یې څومره و وی چې ربا بیبي وایي چې زما ورسره 50 سال تیر شوي دي او په 50 سال کې د ماته یوه خبره خوږه نه ده کړې زما حق و که نه زما حق و که نه د ښکلې خبرې حق مې و که نه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زه بیماره وم زما په سر دړو نبی علیه السلام راغی ما ورته زما په سر دړ دی وی چې وا زما د سر دړه وا زما د سر دړ په سر دړ زما او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړه زما د سر دړ به امام الانبیاء په خپله واغس ما داسې پیغمبر نه ولیدلی ښه چې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوله او ډېره موده پس په دروازه کې یوې زنانه غږ وکړو او اواز یې د بیبي خدیجې په شانتې و د نبی علیه السلام په غوږونو چې ولګېد د دواړو جهانو سردار په جړا شو کسی نرم دله پیغمبر ته لیدلی و په جړا شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته چې ولې جاړې چې د اواز بیخي د بیبي خدیجې په شانتې ما چېرته هغه راننوتله ما ته هغه رایاده شوله اوښ کې نه ودرېدلې چې د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان غږ یې واورېد غږ صحابو ته وی ای صحابو په تاسو ټولو کې غوره په تاسو ټولو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه کوي او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلې بیبي سره ښه یم لږ کتابونه وګورئ خیر دی احادیث وګورئ وایي دا کوم سړی چې په ښځو زورور یې دا پرشبرن حدیث کې ده ته رزیل سړی ویلی دی ښه او دا کوم چې د ښځې سره ګزاره کوي ده ته الله عزتمند سړی ویلی دی وایي دا عزتمند سړی دی چې دې بیبي سره ګزاره کوي ښه دې د بیبي سره ګزاره کوي ګزاره کوه امام الانبیاء به ګزاره کوله ښه او په اخري وخت کې چې نبی علیه السلام بالکل اخري ایام شو صحابه و راویستو دوو صحابه و په تکیه راوستو کېناستې نه شو او زنه صحابه یې راجمع کړل وی ای صحابو زه درته وصیت کوم د بیبیانو په باره کې د الله نه ویریږئ دا مې اخري خبره واورئ د بیبیانو په باره کې د الله نه ویریږئ د بیبیانو سره ښه سلوک کوئ کور کې م د ماتښتو سره ښه سلوک کوئ اخري عمر په تکیه راغی موږ ته وایي بیبیانو سره ښه سلوک کوئ ښه دا زه کومه چې ځان له د آخرت فکر وکړو د دنیا مزې چرچیو کې مزه یې د دنیا په مزو چرچو کې مزه یې آخرت فکر وکړو ښه د ده دوه بیبیانې وې ښه څو بیبیانې وې دوه ښځې دوه وې وایي ده به دومره احتیاط کو چې د یوې بیبي په نمبر کې به د بلې بیبي په کور کې اودس نه کو ښه دا د دې نمبر دی ستا څه حال دی حال دې څه دی کور حال خو لږ وګوره که نه چا چې دوه بیبیانې دي څه حال دی اولنۍ بیبي مزدوره ده او دویمه بیبي ملکه ده بس خبره ختمه ده یوه مزدوره یوه ښځې او یوه مزدوره وي ښه د یوې بیبي په نمبر کې د بلې بیبي په کور کې اودس نه دی کړی دا د دې بیبي نمبر دی دا د دې بیبي نمبر دی اتفاقي طور هغه دواړه بیمارانې شوې په یو ځای او کتابونو لیکلي دواړه په یو ځای وفات شوې په یو ټیم دواړه وفات شوې بیماران هم دواړه په یو ځای شوې وفات هم دواړه په یوه ورځ شوې نو صحابه ډېر مشغوله وو نو قبر یې وله یو وکنستو صحابه په هغې ورځ ډېر مشغوله وو بیبیانې دواړه وفات دي او په یو ټیم وفات دي نو قبر یې وله یو وکنستو نو دواړه بیبیانې به په یو قبر کېږدي که نه معاذ رضی الله تعالی عنه یې صبر وکړئ کومه یوه وړومبې قبر ته کوزو کومه یو وړومبې قبر ته کوزو اوس خو اوښان په بډه کوي مړه اوښان په بډه کوي اوښ په بډه کوي وی کوم یو وړومبې قبر ته کوزو وی صبر ما په ژوندانه په دې کې انصاف کړی دی وی راوړی خسڼې وغورځو چې د کومې خسڼې راوخوت وي وړومبې به هغه په قبر کې ږدئ چې په قبر کې کیښودلي نو خسڼې وله غورځولی دی ښه وی داسې به یې نه ږدئ که یوه زړومبې په قبر کې ږدم د بلې حق ضایع کېږي خسڼې ورله وغورځو الی بیا یوه په حق قبر کې مخکې کېښودله ښه
شریعت د دوو ښځو اجازت ورکړی دی خو شریعت دې طول تم کتلی دي که نه داسې طول به هم کوي که نه داسې دې خوښه ده بیا چې قیامت کې د الله مخې ته ودرېږي دا نیم وجود دی پالج والی نیم روغې او را روانې ټول خلک دي دا هغه دی چې دوو ښځو کې به ظلم کوو یوې له به حق ورکوه بلې له نه ورکو دا یو وجود به پالج وخلی او د الله په دربار کې به حاضري وکړي دا نیم وجود به وچ د الله په دربار کې به ولاړي دا داسې معامله ده دا داسې معامله ده د اتانیز او تانیز حساب به کېږي ښه د اتانیز او تانیز حساب تا ته پته شته مونږ خو وایو چې دا بیبي مړه اوس هسې زما تابع شوې ده وله هېڅ چلوم نشته هېڅ چلوم نشته ستا په نکاح کې ده خو ته مالک نه یې ښه غلامه دې نه ده ښه